بسم الله الرحمن الرحيم. إن دين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. فاروق اعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د اسلامي نظام مقاصد. تیر دوشنبه اومه لندې 1401 شمسي هجري کال له یو لرې ولایت څخه یو محترم مولوي صاحب چې ښه لویه مدرسه لري او زما شناخته دی د یو پیغام له لارې پوښتنه راڅخه کړې ده چې مخلص مجاهدین ورته ورځي او ورته وایي چې موږ 20 کاله د شریعت د تطبیق لپاره جهاد کاوه، اوس شریعت یعنې حدود او قصاص نه تطبیق کیږي، او بل دا چې په امارت کې اوس هم د پخواني رژیم رشوتخور مامورین شته او رشوت خوري. وینو چې زموږ مجاهدین کرام هم کرار د غوسر پر رشوت مخته کیږي او رشوتونه اخلي. دا شیان چې وینو نو وایو چې ځانونه له امارته ګوښه کوښه دی، څنګه چې مو غوښته هغسې ونه سوه، هسې نه چې اکړی جهاد مو خراب سي. بهتره دا ده چې پر کور وکښینو او همکاري نور د امارات سره ونه کړو. همداراز څو ورځې دمخه تر دغه پیغام په رسنیو کې پراخه اعلانونه وسوه چې ټول خلک باید خبر وي چې په دومه د لندې همدغه کال 1401 شمسي په لوګر کې شریعت تطبیق کیږي، مجرمینو ته شرعي سزا ورکول کیږي. همداسې وسوه. د امارت ځینو مخلصو منصبینو یو بل ته مبارکي ورکول چې الحمدلله شریعت تطبیق سو. دغو دوو واقعو زه وهڅولم چې دغه پیغام نشر کړم څو هغه ابهام او تر یو حده غلط فهمي لرې سي د کوم سره چې بعضې مجاهدین کرام مخ دي. ټول باید پوه سو چې د شریعت خورای محمدي صلی الله علیه وسلم مقصد قصاص لاس و پښې پرې کول نه دي. اسلام د لاس و پښو پرې کېدو دپاره نه دی راغلی. دا په خاصو حالاتو کې د نظام حفاظتي تدابیر دي. په اسلام کې شرعي مقاصد 5 دي. اول د جن ساتل، دا د شرعي مقاصدو څخه یو مهم رکن دی. د مسلمان من حیث فرد دنده ده او د اسلامي حکومت من حیث حکمي شخصیت چې د ټول ملت مسؤلیت ور په غاړه دی او راع دی. كلكم مسؤول عن رعیته. وظیفه ده د حکومت چې داسې فضا او ماحول له جوړوي چې نه یوازې دین ته به ضرر نه رسیږي بلکې د هغه د مخته بیولو او غوړېدو لپاره به کار کوي. دوستانو، دین د عقایدو، عباداتو، معاملاتو او د هغو احکامو له مجموعې څخه عبارت دی چې الله سبحانه وتعالی د انسانانو رابطه د خپل رب سره او د انسانانو خپل منځي اړیکې تشریح کړي دي. دلته 2 رابطې مطرح دي: د الله جل شانو سره د مسلمان ښه رابطه او دوهم د مسلمانانو په خپلو منځو کې ښې اړیکې. د الله جل شانو سره ښه رابطه د دیني علومو په زده کړه او عملي کولو او د انسانانو ترمنځ ښې اړیکې د دنیوي علومو په زده کړه او عملي کولو کېږي. دا دواړه دیني او دنیوي علوم زده کول او عملي کول د شرعي مقاصدو د حصول لپاره ضروري او فرض دي. پر افرادو د دیني علومو ځینې برخې زده کول فرض عین دي او ځینې بیا فرض کفایي دي. د دنیوي علومو زده کړه د ټولنې د افرادو لپاره هم فرض کفایي ده، خو پر اسلامي حکومت باندې فرض عین دي چې د ټولنې افرادو نر او ښځې ته به د دواړو دیني او دنیوي علومو د زده کړې موقع برابروي. په ټولنه کې باید دومره دیني علما وي چې خلک هره پوښتنه لري هغه ته جواب ورکړی سي. د دین د حفاظت، د دین پر مخ بیولو، د دین ته تبلیغ، دعوت او د دین خپرولو کار په جوړ وي. همداراز ټولنه باید په دنیوي ټولو چارو کې دومره ماهر او کافي کسان ولري چې پردو ته احتیاج نشي. مثلا یو اسلامي ټولنه باید دومره ډاکټران ولري چې د ولس ناروغان یې بهر تلو ته مجبور نه وي، او یا دومره انجینران ولري چې د بندونو، نهرونو د جوړولو، معدنیاتو د رایستلو او یا نظامی پولیسي او استخباراتي وسایلو او داسې نور ضروري شیانو د جوړولو لپاره پردو ته محتاج نه وي. په اقتصادي، فرهنګي او نظامی برخو کې د ټولنې بسیا کول د اسلامي حکومت دنده ده.
دین په قوي اقتصاد، نظامي قوت او د ولس په پوهه ساتل کیږي او د دین ساتل د شریعت له مهمو مقاصدو څخه دي. دوهم د نفس ساتل، دا هم د شریعت له مقاصدو دي. دلته د انسان د ځان ساتل مطرح دي چې انسان من حیث بشر له تعرض وساتل شي. قصاص د همدې دپاره دی چې د نفس حفاظت وشي، هغه ته ضرر ونه رسیږي، ځکه الله پاک فرمایي چې په قصاص کې حیات دی. ولکم فی قصاص حیات یا اولی الالباب. د نفس ساتل په دې معنی نه دي چې یو څوک به هسې موږ ژوند او مازې سا پکښې چلیږي. تعرض باید عفو شي، هغه که د یو بل انسان لخوا وي، که د مرض او یا کوم آفت لخوا وي. انسان د سالم او تندرست ژوند حق لري. انسان د سالم او تندرست ژوند حق لري. د بشر د نفس ساتل په ښه امنیت، ښه خوراک، څښاک، لباس، کور، صحت، تعلیم او داسې نورو چارو په سمبالښت تړلی لري. د هغو ټولو علومو حصول چې انسان په ساتل کیږي ضروري او شرعي امر دی. دریم د عقل ساتل. د عقل سالم ساتل له شرعي مقاصدو څخه دی. نو ځکه په اسلام کې د نشي شیانو استعمال چې عقل ضایع حرام دی. په علم، هنر، پوهه او حکمت د عقل تقویه او له خراب چاپیریال او فشار څخه د عقل ساتل د مسلمانانو لپاره یو شرعي امر دی. د اسلامي حکومت دنده ده چې د وطنوالو عقل به روغ ساتي، د ذهني معیوبینو، معلولینو او نشیانو علاج به کوي او د عامه خلکو د عقل په تقویه او رشد کې به لازمه پانګونه کوي. د علماو اتفاق پر دغه دی چې د عقل د سم ساتلو مؤثره لار علم او پوهه حاصلول دي. څلورم د نسل او عزت ساتل، دا هم د شرعي مقاصدو څخه دی. ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. په شرعي ازدواج او د کورنۍ په جوړېدو کې د نر او ښځې سکون دی، موده ده او رحمت دی. د اولاد زیږول قرة العین دی او ښه روزل چې د ټولنې ګټور عناصرو څخه جوړیږي هم له شرعي امورو څخه دي. د زنا حد د دې دپاره دی چې نسل یا د ازدواج اړیکې سالمې او کورنۍ محفوظ پاتې سي او د خلکو عزت خوندي سي. د مسلمان د عزت ساتل له شرعي مقاصدو څخه دی. نو ځکه د زنا د قصاص لپاره 4 نارینه شهیدان پکار دي. دلته د یو انسان عزت مطرح دی. په نورو موضوعاتو کې 2 شهیدان کافي دي، خو د زنا په مسله کې به حتما 4 نارینه شهیدان وي. پر نامحرمه نر او ښځې چې په یوه کوټه کې په یوه بړستن تر یوه بړستن لاندې لږ سره پراته وي، ولو 4 کسان یې وویني، د زنا حد نه جاري کیږي، بلکې هغه وخت دوی مجرم دي چې 4 سره شاهدي ادا کړي چې نامحرم سړی او ښځه د زنا په حالت کې داسې لکه سلایي په رنجرنه کې لیدلي دي. عملا دغسې حالت تقریبا ناممکن دی. اسلام تر وسه کوشش کوي چې څوک مړه نه سي، مګر هیڅ چاره نه وي. د ناحق تهمت یا حد قذف سزا د همدې دپاره ده چې څوک پر یو شریف نر یا ښځه د بد اخلاقۍ او بېعزتۍ بېځایه تور ونه لګوي. تصور وکړئ که پر یوې ښځې یا نارینه تور و چې زنا یې کړې ده، له 4 3 شهیدان تېر سوه، له 4 کسانو 3 شهیدان تېر سوه او د زنا د شهادت هغه ټول شرعي باریک حالات یې بیان کړه، خو 4م کس پیدا نه سو چې شهیدي ادا کړي. قاضي به همغه 3 کسانو شهیدانو ته چې عزیر سوي دي سزا ورکوي، په درو به وهي چې د یو مسلمان پر سپینه لمن یې ولې تور داغ ایښی دی. ګورئ، په اسلامي حکومت کې قاضي په خپل علم په ډیرو مسایلو کې فیصله کولی سي، خو د زنا په مسله کې چې د انسان شرمول او یا مرګ مطرح دی، قاضي په خپل علم فیصله نسی کولای ولو ورته بالکل ثابت هم وي.
یا به د زاني او زانیه په خپله خوښه مقرر اقرار وي چې دوی دا کار کړی دی، او یا به 4 شاهدان په هغه ډول او کیفوکان چې بیان سوه پیدا کیږي، چې دا تقریبا عملي نه ده. قاضي باید کوشش وکړي چې د قصاص او د حدود له تطبیق کېدو څخه تر خپله وسه د خروج شرعي لارې پیدا کړي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې وچکالي وه، غریبي وه، لکه اوس چې هرې نانوایي ته 20 فقیره ولاړ دي. هغه مبارک په هغه کال د غلا حد معطل کړي. که امام په خطا کې یو مجرم عفو کوي، دا خطا تر هغه ډیره ښه ده چې پر یو بېګناه حد جاري سي. عرض کوم دوستانو، نه یوازې موږ باید قصاص او حدود د شریعت له مقاصدو ونه بولو، بلکې د حدود تطبیق ته خوشحالي ونه کړو. دا د مبارکۍ او زیري خبره خو نه ده، دا د وچ مجبوریت خبره ده چې د خپل ورور لاس ور پرې کوو. سزا تطبیق کول اخرنی شانس دی چې بله هیڅ چاره نه وي. یو طبیب ته د سرطان ناروغ پروت دی چې پښه یې خوږ ده. طبیب خپل ټول توان کوي چې د ناروغ پښه جوړه سي. ډاکټر د ناروغ پښه هغه وخت قطع کوي چې د جوړېدو یې هیڅ چانس نه وي، 1% نه چې 0.5% هم نه وي. او برعکس که پښه پاته سي، مرض نور بدن ته سرایت کوي او ټول بدن له منځه وړي. کله چې ډاکټر د ناروغ د پښې د پرې کېدو فیصله وکړي، هیڅوک د ناروغ خپلوانو ته نه وایي چې سبا راسي شیریني راوړي چې ستاسې د ورور یا زوی پښه پرې کوو، او یا سبا چې بیا پښه یې ور پرې کړي ډاکټر ورته ووایي چې مبارک مو شه. نه، دا کار څوک نه کوي. ډاکټر خفه وي او خپلوانو ته یې وایي چې هیڅ چاره نه وه، ما خپل ټول بندګي کوښښ وکړي خو چاره نه وه. د نور بدن د ساتلو دپاره دغسې یو کار اړین و. اوس هم دوستانو، قصاص او حدود د اسلام له مقاصدو نه دي، دا یو مجبوریت دی چې د مقاصدو د حفاظت لپاره په نظر کې نیول شوي دي. 5 د مال ساتل. د مال ساتل هم د شریعت له مقاصدو دي. د حلال رزق او مال ګټل، ځان او عیال ته یوه ابرومنده زندگی جوړول پر شریعت برابر کارونه دي. د چا مال ته ضرر رسول ناجایز دي. نو ځکه د بل د مال غلا، په معاملات کې غش، په دنده کې خیانت او حتی خپل مال بې ځایه لګول ناروا او قابل سزا دي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. څرنګه چې د حلال رزق ګټل د شریعت په حکم عبادت دی، د علم زده کول هم عبادت دی. د اسلامي حکومت دنده ده چې خلکو ته به د یو ابرومند ژوند د تامین لپاره د معیشت علوم ورښیي، کسب و هنر به ور زده کوي، زمینه به ورته مساعدوي. دوستانو، اوس چې یو ذهبي او طلایي فرصت میسر دی، اسلامي امارت قایم دی، فرد، ټولنه او امارت ټول دنده لري چې پورته 5 د شریعت مقاصدو ته شپه ورځ کار وکړي. خلک باید د الله پاک شکر ادا کړي، او مهم شکر دا دی چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، اسلامي نظام لرو او وطن مو مالک پیدا کړي. د شکر عملي بڼه دا ده چې دا نظام ټینګ کړو. په توره یو ولس ازادي ترلاسه کولی شي او په قلم بیا ساتل کیږي. توره او قلم یو ملت ته دواړه ډیر ضرور او لازم او ملزوم دي. دا دواړه باید حتما وي. خو که توره او قلم څنګ پر څنګ سره ودروي، نو د تورې سر و قلم ته خم دي. اوس شکر ازادي حاصله سوې ده، سرتاسري امن دی او یو قوي مرکزي حکومت لرو. د دې وخت دی چې زموږ نر او ښځه شپه او ورځ د تورې او قلم د حصول او ساتلو علوم زده کړي. خصوصا اوس چې د علماء کرام حکومت دی، باید علومو ته تر بل هر وخت ډیره توجه وسي، او بیا داسې ونه سي چې کوم بهرنی طاقت پر موږ بیا د پسو خیال وکړي، د بې علمو جاهلانو خیال وکړي، د فکر وکړي چې دا اسانه خوړه کیږي.
موږ باید خپل خېټې په خپله مړې کړو او نور مو باید بیا کوم هیواد د یو کپ شوتلې په امید مصلح ته بونسي. پردو ته د مرستې سترګې کږې کول د مسلمان د شان سر نه ښایي. متاسفانه پر موږ اکثر همدا ذلیل ژوند تېر سوی دی، اوس هم تېرېږي. موږ باید دا وطن په خپلو پښو ودروو، د پردو له احتیاج او تاړاکونو اخلاص کړو، د نړیوالې ټولنې یو قابل احترام غړی کړو او په نړیوالو قضایاو کې مطرح عنصر سو. موږ په نظامي لحاظ باید دومره قوي یو چې د دښمنانو سترګې راڅه وسوځي. موږ باید د اقتصاد له نګاه دومره مضبوط یو چې خیر مو نورو ته ورسیږي. دا ټول هغه وخت کېدای شي چې موږ ټول نر او ښځه د شریعت په مقاصد ځان پوه کړو او بیا هغه عملي کړو. خو د شریعت په مقاصد هغه وخت پوه کېدای شو چې علم حاصل کړو. زه پر علم ډېر اصرار کوم. که غواړو دین او دنیا مو دواړه ښایسته وي او په دارینو کې په عزت یو، علم ته باید مخ کړو. علم د الله عز وجل بې بدیله نعمت دی. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. صدق الله العظیم. تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې عالم عزت لري. دا ولې؟ د علم په سبب. هغه څوک پر دنیا حکومت کوي چې علم لري. پیغمبر علیه السلام عالم خپل وارث ګڼلی دی. که غواړو موږ ټول د ان حضرت صلی الله علیه وسلم رښتونی پیروان او وارثان یو، علم باید حاصل کړو. که موږ ټول نر او ښځه عالمان سو، موږ به څونه خوشبخت یو. راسئ له خپل تاریخ او اوسنۍ زار او دربدره حالته د هوښیارو انسانانو په توګه درس واخلو. د وطن د یو سپین ږیري پایس عذر درته کوم، پر خپلو ځانو او اولادو رحم وکړئ، زړه باندې وسوځوئ. له خپلو اولادو پسونه مه جوړوئ. خپل ورور، خور، اولاد او ولس په خپل لاس مه ړندوئ. د علم له بینایي یې مه محروموئ او د پردو لاس ته یې مه محتاجوئ. هغه خلک به په شرعي مقاصدو څه پوه سي چې بېسواده خپل منځ یې نه دی زده. راسئ د لوړو اهدافو لپاره تر ډېر کوچنیو مسایلو تیر سو. موږ ته یو لوی رسالت په غاړه دی او ذهبي فرصت هم راته میسر دی. ټول اسلامي درون دنیا راته په انتظار ده. دا لوی رسالت په تنګ نظرۍ، سختګیرۍ او په کلیوال منحط ذهن چې اوس موږ پر ځینو حاکم دی، دا نه کیږي. راسئ دا اوس یو فرصت دی په لاس راغلی دی، په خپل لاس دغه فرصت او دغه حالت په بدبختۍ بدل نکړو. په خپل لاس داسې یو حالت پر ځانو راونولو چې بیا ټول ارمان کوو. که په ځان کې مثبت تغییر رانولو، د اسلام د روح په ساتلو، د 21مې پیړۍ سره ځانونه عیار نه کړو، یقینا دا فرصت به حتما بایلو. راسئ خپل کړېدلي ولس ته عملي زیری ورکړو چې ستاسې نن تر پرون ښه دی او سبا به مو تر نن انشاءالله ښه وي. وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.